د ډاکټر محمد اشرف غني د زوکړې کلیزه ملا یعقوب او نور طالب چارواکو د رسنیو له لارې لمانځلې او دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ورته یوه ډالۍ هم ورلیږلې ده. په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان د ځپونکو بدلونونو سره چې ځینې خلک پکې بې واکه شوي، ولسمشر محمد اشرف غني په مختلفو تورنوي نن په ټولنیزو رسنیو کې ملا یعقوب او نور طالب چارواکو د نوموړي د زوکړې کلیزه لمانځلې او د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد ورته یوه ډالۍ هم ورلیږلې ده. د اشرف غني د ژوندلیک له مخې نوموړی نن 75 کلن شو. ښاغلي غني ته ډیرو افغان ځوانانو حتی د طالبانو د واکمنۍ له سیمو څخه په ټولنیزو رسنیو کې د مبارکۍ پیغامونه لیکلي او ورسره د مینې څرګندولو ترڅنګ یې د اوږد عمر دعاګانې ورته کړي. اشرف غني متحده عربي اماراتو کې دی، چیرته چې د تیر میلادي کال د اګست پر 15مه د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو شیبو کې پناه اخیستو ته ورغلی و. اشرف غني سره د افغان ځوانانو مینه په داسې وخت کې لا هم لیدل کېږي چې هغه په افغانستان کې د نسلي بدلون په اړه ژمنو ته په خپله واکمنۍ کې ډیر کار وکړ. د ځینو شنونکو په باور دغه په وړاندې سنتي سیاستوالو او نخبګانو د مخالفت یو لوی دلیل هم پر ځوانانو دغه ډیره تکیه وه. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.